شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. ما یو څو ورځې مخکې د زیدي تاریخ ویلی یو حصه مې ویلې وه، د هغې وروستو دویمه حصه پاتې ده. په هغې یو څو خبرې کومه. د خدایي خدمتګار تنظیم باندې مې خبرې کړې وې او د دې کلي په لبغاړو په شاعرانو وغیره وغیره خو څه کسان به رانه پاتې شوي او څه هغه د تاریخ حصه رانه پاتې ده، نو هغه بیانومه. په خدایي خدمتګار تنظیم کې شیرین صوبیدار صاحب زمونږ د بابوخیل یو نامتو سړی تیر شوی دی. د هغې نه پس چې کوم دی نو د رئیس خان کاکا باندې ما خبره کړې ده او په شیخ نور بابا باندې مې هم کړې ده او په دا څه ورته وایي چې په داسې ډېرو خلکو باندې خو نامتو نمونه په بدې والم چې کوم په منظریام راغلي دي. اوس دغه تنظیم وروستو یو بل تنظیم و په دغه 1946 کې جوړ شوی و چې هغې ته مسلم لیگ وي. په مسلم لیګو کې د عبدالمالک خان پلار په هغه زمانه کې په ویلات کې دته به ویلات خان وي، نو د میرغزن کاکا ته د بابوخیل او ملک میرغزن کاکا ته خط راولېږه چې تاسو د خدایي خدمتګار تنظیم نه جدا شئ. اوس یو تنظیم یو پارټي جوړه شوه چې هغې ته مسلم لیگ وایي. نو په دغه زمانه کې د دغې پارټۍ صدر چې و نو دا عبدالله جان اسیرو چې د یو نامتو شاعرو علامه اقبال څو کتابونه هم ترجمه کړي دي په پښتو کې او د چنګونو د چمو. نو دی وایي چې زه په دغه تنظیم کې جرنل سیکرټري وم او ما سره په مسلم لیگ تنظیم کې حبیب خان د مرغوز صدر او په زیده کې زموږ دوکان او پاکستان لا نه جوړ. دغه الې ځلې وې چې پاکستان جوړ شو نو بیا ډېر خلک په دغه تنظیم کې چې کوم نه شمولیتونه وکړو. وروستو کې چې کوم دی زموږ د چم ګل محمد کاکا حاجي صاحب ګل محمد کاکا هم په دغه مسلم لیگ کې خدای یو بخا د چنګړو شمشو کمر کاکا هم په دغه کې د مقبول بابا پلار چې بی بی سی بابا باندې مشهور هغه هم چې کوم دی په دغه مسلم لیگ کې ډېر نامتو سړی تیر شوی دی. که تاسو وګورئ نو یو ډېر لوی نامتو سړی چې کویم خان زما یاد دی چې موږ واړو چې کویم خان به ورته د ګاډي نه کوزېده او ځان سره به یې راجوخ کړ. د مایانو به یې چوک کې به یې سپلای ګنډلې. بازمیر کاکا چومیار نو هغه هم یو لوی نامتو مسلم لیګي و، هغه هم دغه تنظیم سره تعلق ساته. داسې نورم بالله خلق ته که زمانه یېري د یاداشت کار دی. بیا دغه مسلم لیگ نه وروستو بیا په دې کلي کې یو بل پارټي راووته چې هغې ته پیپل پارټي وي. زما یاد دي دغه د کارنیل صاحب ریارټ کې ګرګې پرتې وې، زه وړوکی هلک وم نو دغه راغلی و آیات محمد خان شیرپاو چې د دوی هغه زمانه کې د پیپل پارټۍ توره نشان و. نو موږ وله تلي واړو مازدیګر له. بیا امان الله خان کاکا د سومي پلار و، هغه یو دغه جوړ کړی یو خپل یو ډیرۍ جوړه کړې وه. دا سلام چې غوښه کوي د دې پاسه یو ځای و، هغې کې جنډه وخېجوله د پیپل پارټۍ او د ړومبی صدر و د پیپل په دغه کې په پارټۍ کې ړومبی صدر چې دا امان الله خان کاکا و، دغه فضلواب کاکا ورسره و. داسې د دنیا نور فضلې کاکا دا د امان الله خان لالا پلار، دا بل امان الله خان لالا پلار دغه ځای کې د منډای کې پاتې کېدو هغه و. داسې ډېر شی او زمونږ د دغه کې اوس هغه پارټي لږه کمزورې شوې ده. نو په دغه دور کې د عزیز خان بایی د اصلي کې دا د بلړخیل خو د 3 پیرې ایم پی ای مینه پاتې شوی دی. بیا وروستو چې کوم دی نو دا سکندر عرفان زمونږ د دې تاجوخیلو چې دا زما سکه د په پوزي هم دی، دیم په دغه تاجوخیل محله کې ایم پی ای پاتې شوی دی. که ایم پی ای راغلی دی د تاجوخیلو په چم کې راغلی دی. مخکې د رئیس خان کاکا او اوس چې کوم دی سکندر عرفان په زیده کې ایم پی ای پاتې شو، دا هم دغه تاجوخیل سره تعلق ساتو. خو ما دا مخکې ویلي چې تاجوخیل چم نشته. دا چې کله ابراهیم خان کاغذ مال جوړ شو نو د مالیې په دغه کې په نقشه کې هغه د تاجوخیلو چم نه دی ورکړی، دغه و محلې ورکړي دي. اوس خو زیده لوی کلی دی، نوی چم دی، کته چم دی، اپله ډېره خو کته زیارت دی او بره زیارت دی، داسې بله ځایونه جوړ شو. خو هغه نوم نالو. زه راځم اوس بیا وروستو په دې طرف په شاعرانو راځم. مونږ سره ښه شاعر
په بلړخیلو کې ناصر خان بابا او خو ګلوکار او خو مجلسی د خپل وخت د ګل محمد کاکا دور خو مجلسی ناصر خان بابا اوس غزی مقدر چې نن سبا په دوبۍ کې او هغه خو ګلوکار دی. مونږ سره په دغه توسخانو کې یو عوامي لیکوال عزیز الله سن هم تیر شوی دی چې ښه لیکې کړی خو کتاب میتاب یې نه چاپ او هغه هم ښه لیکوالو. ښه مونږ سره په دغه زمانه کې په دغه کته چم کې چې کوم دی نو یو بل شاعر چې نور محمد لالا نوم او د احمدین طالب نه ډېر متاثر او هغه چاربیت هم لیکلي دغه یو کیسې هم برابر کړی د احمدین طالب چې احمدین نور مخکې کیسه وایه چې د غار کې به تر سوی اټاله نو هغه مخکې هغه کیسه برابر کړې ده. نور محمد لالا خدای بخښلی مړ دی اوس داسې چې کوم دی نو مجلسیان پکې نور هم تیر شوي دي. ما د شاعر نوم اخیستی ما د بل مجلسي عرفان دا چې کوم دی نو ذاتي پنکار دی دا هغه د صحبت په نسل کې را روان دی. دا زمونږ د دغه ګړای چم کې پاتې کېږي چې خپل طرزونه هم تړي باجه هم غږی عرفان نوم یې ښه معراج استاد چې کوم دی نو دا هم ښه دی یو وخت یو سندرغاړی تیر شوی دی په دې زیده کې. دا زمونږ ولسي مجلسیان او چې کوم دی په دغه چمونو کې په زیارت چم کې صاحب ذلیل لالا یو ښه ستار غږول لري او هغه ټوکمار او کیسای کړي په ټوکو کیسای کړي دي هغه مزیداری کړي را خلکو ته هغه هم یو نامتو پنکار دی. بل زمونږ په دې کلي کې د ګړای چم کې یو د شیر افضل کاکا نوسی چې کوم د عبدالستار کاکا زامونو دوه د عبدالعزیز خان کاکا خورایونه کېدل عبدالستار د هغه زامن دي په پیښور کې پاتې کېدل د کډمای چارمین وحید خان چې نن سبا په هغه ګنګوډیر کې پاتې کېږي هغه هم د زیدې کړي. دا وحید خان چې کومو دا د کارنیل صاحب زوی د خورایه چې کومو فاروق لغاري هغه هم د دې زیدې خورایه او داسې بله خبرې نور هم دي چې ما د زمیندارو خبرې هم کړي دي ما د مزدورانو خبرې هم کړي دي. په دغه چنګړو چم کې یو نامتو مزدورانو کې راته ښیم چې د هغه نوم علي احمد او د بل ورور نوم یې فقیر چې ټول عمر به خره چلو 15 کاله ما ته هغه ما خره چلولي دي خو هغه کې دا کمالو په علي احمد لالا کې چې یو الف سبق نه ویلې انګریزای باندې پویدو کچونه به خلکو لکول. بل خبردار چې یوازې فقیر لالا ولی احمد لالا په یو ورځ کې په یوازې هم بټای ډکه کړی را دا دوره خواریکا خلکو دوره مزدورکار خلکو په دغه د چانګړو په چم کې او رستو راځه نو بیا زو اپل بیا داسې پرمختګ کو چې د زیدې سشي پرېندو په زیده کې نن سبا دوه های سکولونه دي دوه پکې کالجونه دي یو ډیګري کالج چې زه پکې ملازم یم د هلکانو یو ډیګري کالج د جینکو چې دغه هنډاره کې دی او دا سکندر عرفان په دغه وزیر اعلی باندې کړو د نېشنل پارټای په حیدرخان اوتی باندې نو دا د زیدې د فخر خبره را دا کالجونه اوس په دې کالجونو کې چې پی ټی آی دور راغې نو اسد کیسر صاحب او کریم پکې کار کړی دا بلډینګونه پکې جوړ کړو د جینکو کالج لیم ودا ورکړه د الکان دی لیم ورکړه مونږ ډیر مشکور یو دغه اتلانو نه چې څوک راځي مونږ له کارونه کوي هغه ډیر مشکور یو مونږه. بل دا خبره کوم چې ما د کپتان میر جعفر خان نوم نه غسته دا یو لوی اتل تیر شوی دی چې نارینه لواده نو په دې خانانو کې په مشر خان باندې یو لور واده و یو لور دې په چانګړو کې واده و خو نارینه لواده نو د هغه زمانہ کې د پیرنګي په دور کې کپتان میر جعفر خان لوی سړیو. بل دا وام چې د لیتاب خان بابا قبر چې کم دی د ډیرای شاه کې د جاوید شاه دی د ځای مخې تر غټ قبر چره د لیتاب خان بابا دی
چې کم ځای نه خاني شروع شوې د زیدي لیتاب خان هغه د بلخال په نسل کې او ما دا مخکې ویلي دي دې ته ضرورت نشته خو ما وی چې دغه قبر د ښکاره کم چې دغه غټ قبر چې د لیتاب خان بابا دی د دې ټولو خانانو نیکره دا د ضابطه خان زیره دا دغه غټ قبر چې دا راغره بل خبره دا کومه چې زمونږ د زیدي کلی چې سوراوټ ته دا کم کلوره ځکه چې اوس مخکې خود ماته چې یادا شونو 36-37 هزار اوس په 40 ته رسیدلی چې د زیاده چاله ووټ ورکي نو بل کلی ته ضرورت نشته هغه یو ایم پی په خپل جوړي خو چې ټول خلک یو تن له ووټ ورکي د زیدي خلک ډیر لوی باشعور او خيار خلک ته د جنگونو او د نور پزولو خبرونه ډیر پامن خو داسې زمانه ده چې لکه وخت پرمختګ کوي نو خامخا اخوا دی خوا کیږي خو زیدي ته خلکو چوټا یونان ویلره یو وړو کې یونان چې یونان خلک ډیر زیات خيارو دغه سره زیدي خلکوم ډیر زیات خيار دي ما نه که خبرو کې پاتې شي ما ویلي ظاهر لیوانه را نه پاتې شو چې دا د روسا پورې ډیر خدمتګار دی د کلی د لبو او د ظاهر لیونی غونې کبډي پر اوریدي زمکه باندې چانه دا کړي ما داغه د غلیدل د منصور خیل ګل باچا لاله هغه په حکیم لبه کړي را او په اومکیم کړي را ډیر نامتو کلاړو ظاهر لیوانه داسې چې کوم نه نور برانم پاتې شوی او بل یو خبره دا کوم چې په مسلم لیګو کې رانه صدر کوکانه پاتې شوی دی چې دا غنوم عبدالسلام دی هغه زمانہ کې چې کویم خان بزیدې تراغه نو صدر کوکانه لکه عبدالسلام اور په کوکانه او وسره اجمل خان د چنګړو د ناصر خان د ترزیه اجمل خان لالا هغه به سره د بابو خیلو عبد الغنی خان لالا د حاجی ګل محمد کا قاضی دا با کویم خان سره څنګ په څنګ او دا هغه زمانی مسلم لیگ تی د روسه پوری دي د زیدی یو لوی صحافي چې صحافت تر رسیدلو هغه زمونږ د محلي زمونږ د چم زمونږ برخوردار زمونږ وراره مشال خان د اقبال لالازی هغه یو لوی تل او د روم را پورې باغم یادي هغه هم د دې کلی یو لوی تل او دا خبره په دې شعر ختمو ما خو چې چغه کړه نو ټولي پښتونخوا واورېده خدای ز چې ولې رسیدلې تر جانان نه و والسلام